چا ویلې ستا غوندې کې خوار دا جهان چرته پرېږدي چا ویلې ستا غوندې کې خوار دا جهان چرته پرېږدي دا ستا کچه کور به سیلی او باران چرته پرېږدي ګرانه یې څه کې ناممکنه ده چې بیا به راشي ګلزما ګرانه یې څه کې ناممکنه ده چې بیا به راشي او هغه سپوږمۍ زما دپاره اسمان چرته پرېږدي او ما به پرې ډېر څه ولیکلي او شاعر به ومه اشنا په مخ باندې شیندلي زلفان چرته پرېږدي او یو ګنډه پورې راته وویل چې ته اوس شاعر شوې یعنې زمونږ خلک مات ګوډ شاعران چرته پرېږدي او مور مې ویل چې دا به سر به مې اوس لوی علم خو ځواني مرګ دغه بدبخته جانان چرته زمونږ په دوه کسه هم یو سوری و په دغه سوري کې د دواړو ساوه بس سا خو نه وه څه کږې کرښې وې لکه زما د لاس ړندې کرښې وې او دغه کرښې د یو ستړي سفر ځنګل ته وتې تر ړندوب ووې په دغه ستړي سفر مونږ دواړه سره د سوري او ځنګل ته لاړو ځنګل د ژوند څه خنډوخار غوندې و په دې مزل کې ډېر ستړي شو غرض مې دا چې په تیارو کې ورک شو د خپل ذات په ادیرو کې ورک شو ډېر ښه دی بسر صاحب ستا که یادېږي ته یوازې نوی سوری د تا سره په مخه لاړو خو له دې نه وروستو درته څه ویم هغه تصویر ما سره اوس هم شته دی کم یو تصویر کې چې موږ درې واړو زمونږ د دواړو منځ کې سوری ولاړ ستا په اوږه باندې لاس اچولی ما ته راګوري او خندا یې کوي ډېر ښه دی هغه تصویر ما سره اوس هم شته دی کم یو تصویر کې چې موږ درې واړو زمونږ د دواړو منځ کې سوری ولاړ ستا په اوږه باندې لاس اچولی ما ته راګوري او خندا یې کړې خو چې زه اوس هم کله کور ته راشم او دې تصویر ته کله وګورم ماله هم ځان پورې خندا راشي چې دی په ما پورې لا اوس هم خاندي خو خیر ګلزمانه زه اوس د خندا شوی یم په داسې ځای کې اوسېدلی یم چې ما له هېڅ د خندا چل نه راځي خو ته دا پرېږده مړه بله واوره یو عجیبه غوندې کې کار شوی دی ما ته جوړ اوس نوی ازار شوی دی ډېر ښه دی بسر صاحب خو ته دا پرېږده مړه بله واوره یو عجیبه غوندې کې کار شوی دی ما ته جوړ اوس نوی ازار شوی دی دلته چې څوک هم کله نور ته ګرځي زه ورسره خواته ځمه زه د سوري سره ځان سموم یار ښه خیال هغه مې حق حیران جوسې ته ګوري راپورې وخاندي وی خیر شه خانه راپورې وخاندي وی خیر شه خانه بیا مې خزلې د ویښتو وباسي په زړه کې وخاندم ویم ده ته ګوره زه جوړېده ته لیونی ښکارم خو خیر همدغسې زه هره ورځ د هر چا سوري سره ځان سموم زما خو ډېر څه دي په زړه باندې خو په تا به شپې ورځې اوس څنګه تېرېږي زما خو ډېر څه دي په زړه باندې خو په تا به شپې ورځې اوس څنګه تېرېږي ښه در آیات شو هغه سوری څنګه دی په خپلو لاسونو باندې روغ دی که نه اوس خو به ډېر زیات بوډا شوی نه وي خیر راځه کښېنه چې ته راغلې بس چې ته راغلې نیمه ساه راغله بس سر له کل واړه دنیا راغله بس ګزاره په نیمه ساه به کوو بس ګزاره په نیمه ساه